حضرت عمر سره چې څوک بغض کوي د مسلمان کې دیشي اکم محرم الحرام باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید شوه او زما خوږ پیغمبر محمد رسول الله وی که زمانہ پس پیغمبر و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و پیغمبر و سوگ وے اغا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی پا کم لار بطلو حضرت عمر پا غلار با شیطان امدتلو نن دیر خلق دیس دی چی صحابو تا گستاخی کئی ایمان پکی نوی حفاظت پکی نوی صحابہ و ایمان چی سوک صحابہ نمانی دے مسلمان نشی کے دے مونگو تاستا چی دین اسلام مرا رسید لے دا وجہ صحابہ دا چی سڑے صحابہ تا سپوک گوری دا ایمانم کمزور دے نشتا کافر دے دیر خلق دیسی دی چی صحابہ تا بدرد ہوئی زوی مسلمان نہ دے چی مسلمانی عمر حضرت عمر تب ډیر پدرنستر گگوری دا پیغمبر صحابی دے دا پیغمبر یو زید دوست دے عرضی کے عمر حضرت عمر ورسراناس تے نن اغیس خلق بغض کئی حضرت عمر سره چی سوک بغض کئی دے مسلمان کی دیشی اکم محرم الحرام باندے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید شوے سوما محبت ام نشتا اکم محرم الحرام باندے شہید شو مسجد کے ولاڑ دے شاہتن ابو لؤلؤ پیروز پچاڑا باندے والو تنہا گزارا سہر ٹیم دے جمع کی صحابہ حیرانو جوڑے عمر سے حضرت عمر نا قرآن ارشو بل صحابی ورمخی کڑا عبدالرحمن ابن عوف آجا موار کڑا روز تو تپوس کی زچاو والم ویل ابو لولو فیروز غلام اوالے عمر وی شکر دے چی مسلمان نے موالے حضرت عمر وی دادا عمر حضرت عمر لو انقلابات مناقب دی او بدی باندې چې مون خبره کو ټیمم برابر دی نو ډیر وخت لګي الله رب العزت دی پدی او سو خبرو ما او تاسو عمل توفیق را کی او کچن وقت دفاع وکړه بیا سو خبره کو وخت باقی ملاقات باقی صحبت باقی آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین